شهرداری کندهار کارزار پاکسازی زباله‌ها در این شهر را آغاز کرده است. هدف از راه اندازی این کارزار در 14 ناحیه شهر کندهار افزون بر صفایی شهر، جلوگیری از بیماری‌های فصلی و آگاهی عامه برای مردم گفته شده است. این ناحیه نهم شهر کندهار است که کارمندان تنظیف شهرداری سرگرم گردآوری زباله‌ها و انتقال آن به بیرون از شهر هستند. مسئولان میگویند که به هدف صفایی شهر و جلوگیری از بیماری‌های فصلی، کارزار گردآوری کثافات و زباله‌ها را در 14 ناحیه شهر کندهار آغاز کردند و قرار است که هزاران متر مکعب زباله را به بیرون از شهر منتقل کنند. د ښار په ټولو ناحیو کې د کثافاتو د راټولولو او انتقالولو چارې د حشر په بڼه را شروع کړي دي. په دې حشر کې د کندهار ښاروالۍ اړوند ټولې ناحیې شاملې دي. د ښار ټولې ناحیې به په مکمل ډول د کثافاتو څخه پاکیږي. دغه 5 ورځو په جریان کې موږ تقریبا 3120 متره مکعب کثافات انتقال کړي دي چې هغه د ښار دوه نقطو ته چې یو د کوکرا نقطه ده او بل د میانکو نقطه ده، هغه دوه ساحو ته موږ د کندهار ښار څخه انتقال کړي دي. انتقال ندادن زباله به کثافاتدانی ها و انداختن زباله ها در کنار جاده ها، جویچه ها، مسیرهای سیلاب و کانال ها کارمندان تنظیف شهرداری را با چالش روبرو کرده است. آنان از باشندگان شهر کندهار می خواهند تا زباله ها را به مکان های از پیش مشخص شده بیاندازند. یعنی موږ ګرام نه یو، دوی خپله ګرام یې. موږ ټولو ناحیو ته کې دغه ګرځېدلي، هر ځای ته چې ورشئ کثافات په هغه ټاکلي ځای نه دي پراته. چې موږ وګورو کثافات پر داسې ځای پراته دي چې هغه هېڅ امکانات نه لري. بدبویي به مو مشکلات هم ډېر چې اوبه به راغلې، د مندم سره تنګ وو، نو ډېر غټ مشکل و. موږ ته نو دا صفایي اوس ډېر سهولت دی زموږ دپاره. شهرداری کندهار در حال کارزار پاکسازی را در این شهر آغاز کرده است که پیش از این بسیاری از شهروندان کشور نیز از موجودیت کثافات و زباله ها در نقاط مختلف شهرها و همچنان افزایش آلودگی محیط زیستی ابراز نگرانی کرده بودند. به این ترتیب می رسیم به پایان خبر 10 شب. بر همه شما خوش.